بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. زه د نیکمرغه لوی اختر د را رسیدو په مناسبت خپلو ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. الله رب العزت یې وکړي چې دا اختر د دوی په ښه طریقه سره تیر شي. خصوصا خپلو د وطن او عموما د ټول مسلمان ملت حاجي صاحبانو ته مبارکي وایم. الله رب العزت دوی په دې لار کې هغه سعی تکلیفونه قربانۍ قبولې منظوري وګرځوي. دویم قدم کې ګرانو هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې زموږ ملي پولیس زړور پولیس په دې اختر شپو کې دوی کورونو ته نه دي تللي، د دوی په خدمت کې دي. دوی د امنیت لپاره خپل زیار باسي، هر وخت تیار دي چې دوی امنیت خوندي وساتي. خدای دې وکړي چې د اختر د خوشحالۍ په ګران ولس باندې په ښه طریقه سره تېرې شي. امنیتي پولیس امنیتي ارګانونه تیار دي چې دوی د خوشحالۍ په ښې طریقې سره چې کوم دی سره انجام کړي. په دریم قدم کې مې د هیوادوالو څخه د دې اختر په دې مراسمو کې دا هیله ده چې ډازې ونه کړي او پیرونه ونه کړي، هغه څه ترسره نه کړي چې د نورو هیوادوالو د تشویش سبب ګرځي یا د دوی د اذیت سبب وګرځي. الله رب العزت یې وکړي چې دا اختر په ښه طریقه سره تیر شي. مبارک مو شه اختر، مبارک مو شه اختر.